الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ویلیو انفو صحیح ده. نن به راځو مونږ وایو انسپیکټ ډاکومنټ. نو انسپیکټ ډاکومنټ کې فور ایگزامپل دلته کې مونږ اوس دا فایل څه کو سیف کو. دا به زه سیف کوم دي کې ما لیکلي دي سکول انفارمیشن صحیح ده. دا لیکل مې راوړل. اوس ورته زه وایم دا مې سلیکټ کړ، سایز مې ول انکریز کو، فونټ کلر مې بلو ورکو، بولډ مې که صحیح ده. دا مې څه کو سیف کو، فایل ته رالم، سیف براوز په کوم ځای کې مې سیف کو په ډیسکټاپ څه په نوم سکول انفارمیشن په نوم. اوس زه راځم دلته کې ګورم دا دی رایټ کلیک مې کو پراپرټي ګورم آیا د کې څه پراپرټي شته ډیټیل نشته که نه. نو راځو دا به ورکو صحیح ده. فایل ته به راشو، فایل کې به راشم، دا ما اوپن کړی که نه. فایل ته رالم، فایل کې انفو کې پراپرټي ایډوانس پراپرټي او دلته رالم. فور ایگزامپل ما ټایټل ورکو موږ سره څه شي دي سکول انفارمیشن دی صحیح ده. سبجیکټ څه شی دی فور ایگزامپل انګلیش. آتھر یې دا دی صحیح ده. منیجر یې څوک دی mrmanzoor صحیح ده. کمپنی څه شی ده فور ایگزامپل مایکروسافټ صحیح ده. کیټګري مطلب ګډ ښه کیټګري ده صحیح ده. کی ورډ فور ایگزامپل ویری نایس دی کی ورډ دی مهم ورډ دی صحیح ده. کی ویری ګډ. کمنټ ها نایس چا پاس کړی دی جمال صحیح ده. آیا ستاسو لینک شته دی هغه مولا ورکولی شي صحیح ده. تو بالکل جی www ډاټ څه شي سکول انفارمیشن ډاټ کام او دا به څه کو اوکې به کو سیف به کو صحیح ده. دا موږ څه سیف شو. اوس دلته راځم رایټ کلیک مې کو پراپرټي ډیټیل شته که نه صحیح ده. اوس که زه غواړم دا لرې کول غواړم واپس یې اریز کول غواړم نو که زه دلته راځم دا اوپن کوم فایل ته راځم فایل کې دلته راځم فایل انفو کې دلته نه یو میټاوم نو ټایم ډیر نیسي صحیح ده. نو څه به وکړم را به شم انسپیکټ ډاکومنټ ته انسپیکټ ډاکومنټ باندې به چک صحیح ده او ټولو اخر ته به راشم دنه به چکه خوا کړم انسپیکټ به یې کړم او ریموو آل به کړم څه شی به شي ټول به ریموو شي او سیو یې کې ګوره ته اوس دلته راشه پراپرټي وګوره ډیټیل څه شته ډیټیل کې لوک ډیټیل کې سم نشته صحیح ده. که داسې نه دلته نه راشي ګورئ ډیټیل به پکې نه وي. لوک انفو کې دا ډیټیل ایډوانس پراپرټي ډیټیل سمري نشته صحیح ده. آی هوپ تاسو به په دې پوه شوي وئ. بس چیک اکسیسیبیلیټي ده آیا د کې څه مسله شته که نه چیک نو اکسیسیبیلیټي ایشو فاونډ صحیح ده. څه مسله پکې نشته دی صحیح ده. نو مسله پکې څنګه راځي دلته انسرټ ته رالم ما یو شیپ راواغستو څه فور ایگزامپل ما دا یو شیپ راواغستو ډرا مې کو ګوره ما ته څه وایي میسینګ صحیح ده. الټرنیټیو ټیکسټ د ټیکسټ مکس کړی دی امیج صحیح ده ایرر یې را کړی دی وارننګ به هم درکوي صحیح ده. که تاسو غواړئ چې مطلب دی کې موږ سره دا مسله رانه کړي نو دا شیپ دی ډیلیټ کړئ ولې چې د ټیکسټ مس کړی دی دا ډیلیټ کړئ. اوس څه وایي دیر از نو اکسیسیبیلیټي صحیح ده. دلته څه مسله پکې اوس نشته دی. نو که تاسو ته چېرته شیپس وغیره وي هغه بیا تاسو وکړئ چې پراپر ارینجمنټ ولې دې ځای نه وکړئ صحیح ده. او که داسې نه وي نو بیا یې ډیلیټ کوئ. بل لازم موږ سره دی N5 تاسو په دې پوه شوي وئ چې کمپیټیبلیټي چې کمپیټیبلیټي دا دی د قوت ګټل غواړي چې آیا د کې بل کم ورژنس موږ اوپن کولی شو. یو خو دا دغه دی بل موږ دا هم کتلی شو چې مطلب موږ یو ټیمپلیټ راغستی ټیمپلیټ کې موږ څه استعمال کړي هغه موږ ته شو کوي. فور ایگزامپل د اکسیسیبیلیټي ما کمپیټیبلیټي ما شو کو صحیح ده.
کمپیټیبلیټي کې زه راځم موږ دا ورژنس اوپن کولی شو صحیح ده. په دې کې موږ کومې ورژنس استعمالو 2019 نو دې کې موږ بل کوم ورژنس اوپن کولی شو دا ده. که نه تاسو وایئ چې نه دلته نه فایل ته راشه دې مثال دا ټیمپلیټس دي موږ سره صحیح ده ټیمپلیټس مور ټیمپلیټس دا موږ سره ټیمپلیټس دي. زه ته دې ټیمپلیټس کې موږ څه استعمال کړي دا راته شو ګورئ ته فایل ته وراشي ثبوت وي انفو کې کمپیټیبلیټي موږ ته څه وي دا هم پکې پراپرټي استعمال کړي دا هم پکې کنټینټ کنټرول استعمال کړي دا هم پکې سمارټ آرټس هم پکې 2 استعمال کړي دوهم پکې ټیکس باکس استعمال کړي دوهم پکې افیکټس ټیکس افیکټس اپلای کړي دي صحیح ده. نو تاسو دې نه څه کولی شئ دا کتلی شئ. نو آی هوپ تاسو په دې پوه شوي وئ صحیح ده. نو که څه مسله وي تاسو ماته ویلی شئ. سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. الله حافظ.